پښتانه متل کا هر سخت پسې راته وي خو د پښتنو سخته په راته بدله نه شوه. نړیوالو جنګونو ترهګرۍ ژوند نور هم تریخته. د پښتنو فکرونه لا هم د تشدد نه ډک دي. د پیر روښان، باچا خان، صمد خان مبارزې هغسې انقلاب رانهوسته په پښتنو کې. وجه او لاملونه یې څه کیدی شي؟ ستړي مه شئ، زه سیام خان یم. په دې نننۍ مرکه کې څېړونکی او د پوهنتون ښوونکی ډاکټر سهیل خان صاحب را سره دی. په دې مرکه کې به په دې موضوع بشپړه رڼا غورځوو. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکوي. ستاسو یو جهان مننه چې زموږ پروګرام ته راوستئ. سر په لنډو ډکو کې راته ووایاست، ما څنګه چې په انټرو کې ویل یا د خپرونې په پیل کې ویل چې پښتنو هغسې نفوذ ونه مومو یا یې د سیال قانون سره خپل شناخت ونه کړی، هغسې ځای پیدا نه کړ. د دې لاملونه څه کیدی شي؟ د دې پر شا څه دي؟ څه وایاست؟ تاریخونه لري، اتلان لري، مبارزه لري، ځای ونه نیولې. داسې ده چې څه خو موږ پښتانه بحثیت مجموعي د دې نرګسیت هم ښکاري چې موږ یو ډېر تاریخ لرو، تهذیب لرو. داسې بالکل هم نه ده. موږ په مختلفو قبایلي ژوندونو کې ژوند کړی دی. د هغې نه د وتېدو کوشش موږ ضرور کړی دی، خو هغې دپاره یو داسې ساینسي لایحه عمل موږ کله هم نه دی جوړ کړی چې موږ د دغې کرایسس نه وځو. پښتانه تاسو وګورئ، بحثیت مجموعي د اجتماعي فکر او د هغې فکر د تسلسل نه محرومه دي. نو چې کله په دې کې اجتماعیت وي او دې د انفرادیت د لارې د خپلو ټولو ستونزو مسلو حل ګوري، دوی چرته هم کامیابي نشي موندلی. یو خو دا ډېر لوی عمل دی چې دوی کله هم اجتماعیت کې د خپلو ستونزو یا د مسلو د هوارولو حل دپاره تللی نه دي. دویم نمبر خبر دا ده چې پښتانه د تعلیم او د ټکنالوژۍ، خصوصا د ټکنالوژۍ په دې دور کې چې کومو قامونو ځان سیال کړ، د ټکنالوژۍ په مد کې پښتانه هغسې ځان سیال نه کړی شو او ځان یې سیال په دې وجه نه کړی شو چې دوی اوس هم ټکنالوژي صرف د انټرټینمنټ لپاره استعمالوي. دوی صرف دې لپاره استعمالوي چې موږ ځان خوشحاله کړو. قامونه د هغې نه ګټې پورته کوي، قامونه د هغې په ذریعه اقتصاد کوي. د هغې ځوانان ورشه وګوره، په خپل کور کې ناست دي او هغوی په دې ټکنالوژۍ باندې پیسې ګټي. نو هغوی ځان سیال کړو او موږ په چونکې زموږ ټکنالوژي چې ده نو هغه انټرټینمنټ ته پاتې شوه. د دې له وجې نه موږ صرف او صرف د هغې پورې محدود پاتې شو او موږ د سیالۍ مد ته لاړ نو. شاعر وایي چې څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت سوځي به جونګړې بنګلوال به تماشې کوي. پښتانه ولې په اجتماعیت ډول باندې نه راپاڅېږي یا خپلې ستونزې مسلې په اجتماعیت کې نه لټوي؟ د دې پر شا څه کیدی شي؟ د استعماري قوتونو څه لاس کیدی شي چې پښتانه یو پلیټفارم ته نه راټولېږي، یو اجتماعي کېږي، نو په خپله ستونزه باندې په یو مسله نه راټولېږي؟ لامل یې څه دی؟ داسې ده چې اوس دا عمل د اوس نه خو نه دی. اوس که موږ ووایو چې استعمار دی، نو د نن نه 100 کاله مخکې کوم استعمار و یا په کوم شکل کې و، نو داسې نه ده. د دې چې کله اجتماعیت دوی کړی دی په ځینو ځایونو کې، نو هغه ځای کې ګټې ترلاسه کړي دي. خو زه فکر کوم چې هغه اجتماعیت چې و نو هغې شاته کورنۍ دانش و، کورنۍ تعلیم و، د حجرې، د جومات، د دسترخوان په ناسته باندې چې کوم مشرانو زمونږ نوی نسل له کوم فکر او دانش ورکړو هغه اوس زمونږ تعلیم، زمونږ اقتصاد، زمونږ رسنۍ دا زمونږ په لاسو کې نه دي او مخکې راځي او هغه ماله یو تیار څیز راکوي. نو هغه تیار څیز چې راکوي چې ما جوړ کړی دی، زما د ضرورت ژبه پکې نشته، زما د ضرورت لوازمات پکې نشته، نو باید ظاهره خبره ده چې هغه به زه अब زما د حالاتو دغه نه کوي، صحیح ادراک به نه کوي. نو چې کله زما د حالاتو صحیح ادراک نه کوي، نو بیا به زه د قانون په سیال کې سیالۍ پسې نه ځم، زه به ژوند تېروم. نو دې وخت کې پښتانه ژوند خو تېروي خو سیال ژوند نه تېروي. سیال ژوند نه تېروي. سر ګزار خوري د کله کله د پښتونولۍ په نوم باندې، کله کله د مذهب په نوم باندې، او بیا په تېره که د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو پښتانه څنګه چې ما په پیل کې وویل چې نړیوالو جنګونو واله، ترهګري واله،
دا ولې پښتانه ګناهګار دي دې ته موږ د تقدیر عمر کولی شو که څه ویلی شو داسې ده چې پښتانه چې په کومه منطقه اوسېږي هغه منطقه قدرتي طور باندې یو بفر زون دی هغه که د چین دی که هغه د فرنګي دی که د امریکې دی او که د روس دی نو دې بفر زون کې د دې څلورو واړو طاقتونو مفادات دي نو د هغې د وجې کومو قوتونو سره تاسو ته مو وایي چین امریکا برطانیه او روس پاکستان پکې نشته فکر کوم نو دا چې کوم خبره کومه نو دا د پښتنو د هغې منطقې خبره کوم چې په هغې کې موجوده افغانستان او پاکستان دواړه راځي نو د دې دا جغرافیایي حالت چې دی دا د دې څلورو واړو ملکونو بفر دی نو دوی په منځ کې راګیر شوي دي په منځ کې چې راګیر شوي دي نو هغوی خپل جنګونه کوي او د دوی په اوږې ټوپکې خېرې د دوی په دغه جنګ کوي د دوی په وینه جنګ کوي خشاک دي د هغوی د جنګونو خشاک دي نو خبره دا ده چې دا خبره چې ده نو دا د دوی تاسو تقدیر به ته هم ویلی شئ چې دا د دوی منطقه کې دا چې کوم د دوی جغرافیایي حیثیت دی دا د دوی دشمن دی که په دې منطقه یا په دې ریجن بل قام اوسېدلی د پاکستان بل قام اوسېدلی بیا به هم دغه ترهګري وي نه بالکل فکر کوئ چې تعصب کېږي زه تاسو ته د هغې مثال درکوم زمونږ هم په دغې منطقه کې د افغانستان او د پښتنو په دې منطقه کې په ګاونډ کې ما سره ایران اوسېږي هغوی پردی جنګ کورته نه دی راوړی هغوی چېرته په پردي جنګ کې برخه نه ده اخیستې هغوی چېرته د پردي جنګ خشاک شوي نه دي هغوی د خپلې جغرافیې د خپلې ژبې د خپل کلتور د خپل مذهب د ټول نه زیات حفاظت کوي د هغې د وجې نه هغوی چې دی نو هغسې متاثره نه شو څنګه چې موږ متاثره شو زمونږ په پښتنو کې جذباتیت ډېر زیات دی دوی چې دی انسټرومنټلایزیشن په ترو باندې د مذهب که د کلتوري که د مذهبي که د جذباتي په هغې کې دوی دا نور قومونه داسې راګیر کړي چې داسې په یو جادو په دغه کې راګیر کړي او دوی هغه ایکسپلایټ کوي د هغې نه فایده اخلي او دوی چې دی نو دوی وایي یا دا جهاد دی یا وایي دا چې دی نو دا مونږ غیرتمند قوم یو دا خو چې دی زمونږ 15,000 کاله تاریخ دی نو په هغې کې دوی راګیر شي او په هغې کې دوی ماتې وخوري د دې جنګونو ګټه چا ده تاسې ویلې په یوه پوښتنه کې چې ایران خپل کور ته پردي جنګونه نه دي راوړي خو د دې جنګونو په شا باندې د پاکستان ګټې شته یا د دې هېواد ګټې شته چې دلته په دې منطقه کې جنګ هم کېږي نو ګټې چاته دي د دې جنګونو اوس که امریکا راځي او د چین خلاف یو محاذ کلاوخل غواړي خو دا خو د چین په ګټه تمامېږي چین د وبخښئ امریکا په ګټه تمامېږي او چین ته نقصان دی پاکستان ته یې ګټې څه دي چې د ترهګریز پلانونه بیا راځي تاسو که وګورئ نو پاکستان کې چې کوم د پښتنو منطقه ده جنګ خو هلته دی جنګ خو په نورو منطقو کې نه دی که نه پاکستان کې چې نورې کومې دي نو د دې مطلب دا دی چې پاکستان هم دا پښتانه د جنګي اقتصاد دپاره استعمالوي نو چونکې د هغوی اقتصاد په دې جنګ کې دی او دا د هغوی خشاک دی دا د هغوی میدان دی نو د دې لپاره هغوی د ګټې پورته کوي او پښتانه چې دی هغه په دې نه پوهېږي چې بهی زمونږ دا چې 10 لکه پښتانه افغانان ووژلي شو په دې پردي جنګ کې چا دا تپوس ونه کړ چې د دې وجوهات څه دي په دې تحقیق وکړو چې د دې ګټه چاته لاړه او هغه ګټه چې چاته لاړه هغه ګټه کې د پښتنو برخه څه ده یا پښتنو هغوی کې څه داسې غټ وموندل چې هغوی ووایي چې موږ قرباني خو ورکړه موږ ته دا میلو شو نو دا د جنګي اقتصاد او دا جنګي اقتصاد د دغه څلورو واړو سوپر پاور هم دی ځکه چې هغوی به وسله خرڅوي او څوک به وسله خرڅوي څوک به اخلي نو او څوک د چا په میدان څوک به ولې د جنګ میدان ورکوي موږ دغه درې واړو کې ښکار یو موږ جنګ وسله اخیستو والا یو موږ خرڅولو والا یو او موږ د جنګ میدان والا یو نو ظاهره خبره ده موږ درې ځایه نقصان روان دی دوی ته چې څومره جنګونه روان دي سره نو ګټې به یې چاته وي مثلا تاسو څنګه وویلې ساتې په خبرو باندې چې د ډېرو هېوادونو اقتصاد په جنګونو باندې ولاړ وي یا څوک وایي چې امن د جنګ په منځ کې لږه غونډه کې دمه ده نو د جنګونو ګټې چاته دي سره که راته ووایاست د جنګونو ګټې خو عام ملکونو ته نشته لکه مثلا په وبه وایي چې په فلسطین کې جنګ روان دی یا اسرائیل کې جنګ روان دی نو امریکا هغوی ته په پیسو باندې مهمات ورکوي یا د جنګ ګټه دوه خلک وشته چې غټ معیشت لري نمبر 1
او چې سپر پاور یعنی ویټو پاور وي سره ویټو پاور چې وسري هغه ته څوک سویل نشي هغه په مجبور ملتونو کې خپل دفاع کولی شي او دویمه خبردار چې غټ معیشت نو هغه غټ معیشت والا چې دی هغه لګي شي او هغه انویسټمنټ کوي په جنگ کې انویسټمنټ کوي سرمایه کاری کوي نو چې کله هغه په جنگ کې سرمایه کاری کوي نو یعنی بیا هغه ته ګټه هم ملاويږي نو دغه دوه قوتونو ته ګټه باقي کو چاته ګټه نشي ډیر زیاته مننه کوم سر چې موږ وخت راځي مننه قدرمن کتونکو دا خبرونه چې تاسو د ډیر محترم هاغلی ډاکټر سهیل خان صاحب سره وکړه چې ډیر ګټورې خبرې وکړلې ان شاء الله بیا به بیملمانه کوو د زحمت کول کوو په مختلفو موضوعاتو سره خبرې کوو غږیږو خدای مو سپارم ډیر زیاته مینه او احترام